او د الله سبحانه وتعالی بندگی دې ته وي چې ته به د الله خبره منې، کاغه ته د یو کار کولو وي او کاغه ته د یو کار نه منع کوي، د دوه خبرې بوله منې. صحیح منهج دار د حق پرسو چې مسلمان به د الله نه یریږي، هم مسلمان به د الله سبحانه وتعالی نه امید هم ساتي. ځکه الله د خپل دو صفات غالبا په قران کې یو ځای بیانې. په یو ځکه الله سبحانه وتعالی وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. الله وی یاد کی دا خبره پو کی زم په دیوانی چې الله ګوره سخت عذاب ورکي. ګوره بخانی نه مخ کی عذاب ذکر کړي به باغی به سم د سوی الله بخانم کی. ته د الله نه یریږم، ته د الله نه امید هم ساتي. الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو واقعات را نقل کړي. به باخره کې الله وی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله وی دا خلق دي چې دوی په نیکانو کې دیو بل نه مخکې کېدو، تادیب کول نه کېانو. دیم صفت باو کې دا والله وی زمنګ نه دعاګانې غوښتي، موږ ته وایي چې وایي ولی رغبا ورهبا، ځکه زمنګ نه به یریدو او امید به ساتو. نو ته د الله سبحانه وتعالی نه یریږي هم او د الله سبحانه وتعالی نه امید هم ساتي. ګناهونه پرې ښوده د یو اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکړي. انسان کمزور دی، بیا پرې ګناهونه کې واقع کېږي، خو موږ کوشش کوو چې ځان د ګناهونو نه لرې ساتو. ګوره د ګناه د خون په کې هم ډېري، خدای ساتي چې د ګناه عذاب چې کوم رب العالمین مونږ ته ښوولی دی او کوم چې د قیامت په ورځ ورکوي، که چې هغې ته سوچ وکړو نو دا خون به تېر شي کوم چې به د ګناه کې دننه وي. یو سړی والعیاذ بالله زنا کوي، د زنا څومره خون به وي څومره به یې ډېر زیات خون شي، ډېر زیات خون چې به زنا کوي دا به د یوې ګنټې دپاره خوني، د یوې ګنټې دپاره وي. او هغه عذاب ته سوچ وکړي کوم چې به جهنم کې چې هغه عذاب به څومره سخت. یو سړی دوکې دړاکې کې د خلکو نه مالونه وایي، لږ ساعت دپاره به خوند واخلي، خو د آخرت هغه عذاب څومره سخت دی. په کوم ورځ چې انسان د 5 منځونو په جومات کې وکړي داسې ده که نه ده، په هغه ورځ به داسې انسان څه بل شان احساس وته. زه د هغه سړي خبره کوم چې د منځونو سره عادت دي، د هغې خبره نه کوم چې نه عادت ده، چې نه عادت ده خو په کلونو منځونه کې په هغه باندې اثر نه پرېوځي، هغه عادت دی د بېدینۍ سره. خو مؤمن انسان چې کله یو ورځ ته صرف یو مونځ ته لیټ شي او د جمعې څخه دا مونځ ونه کړي او ځان له کور کې وکړي، نو په هغه ورځ بیا د باندې بوج غونته کی او د زړه څخه خفه غونته کی. دویم دا چې د خپل نظر حفاظت ساته. دا نظر چې دی نظر د ګناهونو جړله ده، والله العظیم د دې غالبا ګناهونو سوچ ورته وکړه جړله څه ده، د سترګه ده، که زنا ده، که غلط تصویران کته دي، که نور څه فحش فلمونه کته دي،
ډیر غلط کارونه دي چې دا غي جړل چې دا غي د سترګې دي سترګې په دې چې کوته به د ګناهونو نه بچي ځکه الله په قران کې سوې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله دې مؤمنانو ته وایي چې د خپل نظرونه چې د کوساتي څومره قیمتي نصیحت دی چې دا نظرونه کوساتي ځکه چې نظر دې کوساتونو د ډیرو ګناهونو بس شي بچ بشي د موبایل کې چې کوم ګناهونه کی ټي وي او ډي سره چې کوم تعلق ساتي بازارونو کې چې کوم تعلق ساتي د ټولو جړل چې دغه نظر دی دا دوشو دریم استغفار او توبه او دغه تفصیل منګه مخ کې بیان کو او الله په قران کې سوې واذا سالك عبادي عني فاني قريب الله وی اے پیغمبر کچر دتانه زما بندگان زما مبارکی ته پوښتنه زنیږدې موجب دعوت الداعي اذا دعان کڅوک زمانه بخانه غواړي سوکرنه سغواړي نه خبره ولا قبلهم فمخه د رب العالمین بخانه غواړي توبه وباسي د ګناهونو وبچي د درې خبرې شو سلورم کچرته ګناه د نو شي نو ګناه او شو په دې باندې بیا برقرار موسه په دې باندې اصرار مکوا نن ته نه ګناه شو بس خطر او سبال بیا د ګناه کول قصدن عمدن کول بل زو به لګډيري کې بل به ډيري کې رو رو به د ګناهونو په دې جال کې ته ونخلي بیا به تی وتګرای پینځمه خبره د الله سبحانه وتعالى رحمت نه ته مقتی کوا دا ډیر خلک ګناهونه ولې نه پریدي هغه ته د ښکاری چې زموږ د ګناهونه ډیر زیات دي مړ پته نشه الله به زموږ توبه قبلې او کنه به قبلې خو دې ګناهونو کې لګي نو موږ ته دا وایو چې ستاسو څومره ګناهونه دي دا غینه د رب العالمین مهرباني ډیره ده او د الله رحم دا غینه زیات ته نو ته د الله د رحمت نه ته مقتی کوه شپږمه خبره پالتو مکینا م پالتو ګرځه کله چې تاسو سره پالتو ټیمو نو ته ګناونه کې کله چې تاسو سره یو وخت پارغی کنه یی د دنیا د لپاره مصروف وکړه او یی د آخرت لپاره مصروف وکړه د ګناونه بس شي بچ بشي د پارغ انسان چې د دن غالبا ګناونه ډیر کی نه خپل طریقه دار چې پارغ وخت الله سبحانه تعالی لپاره کی قران وایا ذکر او اسکارو کا درس واورا بل د دین یو کارو کا کدا نه کې د دنیا لپاره ولګو خدا پارغه وخت ډکنو د ګناونه به په حفاظت کی ومه خبره د نیکانو خلکو سره کېنه پاسه د ګناونه بلري دا تجربه خبره کم سړی چې نیکانو خلکو سره ډیر کینی پاسي د ګناونه لري ولی ځکه کدی چې د ګناه کیم نو د نیکان خلک منه کوي وی ګناه به نه کوي او کدی ګناه کیم نو د ګناه حیا او شرم کوي چې وسنګ د نیکانو خلکو مخ کې ګناه کوم اتمه خبره د کور نه ډیر موزه بارته کم سړی چې کور نه بهر ته ډیر وځي او خاص کبري بازارونو کې ګرځي ولې بالله او د نه چاپ ته جوړ شالته ډیر شي نه شي دا اوس ګور زه دي خلکو داریا ښه دکان کې بده نه شي د بازار کې وګرځي څه کوي آزادوم نو ساسو په دې کې آزادي به کوم ځای زنانه ګرځي فتنې به کوم ځای ته څوک آزادي خپل کور نړیر موجود رسول الله صحابي ته نصیحت کو هغه ته رسول الله ته نصیحت کوي کور په ځم باندې لازم کو د جبه او د ریش راونی او دا ونی سبس په حفاظت کې ته بچي دغه قیمتي خبري په کور کې کینه او د جبه د کنټرول کې ساته ول لازم کې څه نقصان ضرور رسید جبه کنټرول کې رسول الله ته وی او کور په ځم لازم ک ها نه هم خبره چې دغه د لسبت د ګناهونو لري چې کله ته د ګناهونو انجام معلومي چې وګور د دې ګناه د لاسه رب العالمین زمانه خپکی وګور د دې ګناه د لاسه الله په ما لعنت وي وګور د دې ګناه د لاسه جهنم ته ځم چې د نتیجه ته معلومه نه ته به ګناهونه دا بیان کې لسمه واخرنی خبره ګناه بد غنا چې کله دې ګناه غنله او ګناه دې بد غنله نبی به تر ګناه نه ځان لري ساتي او شیطان مپری د پاسانی سره چې بتا باندې لوبي وکي که شیطان ته خبر په دماغ کې راځي یستا خواهشات ته خبر راځي نو دغه مقابله کوه چې نه زما رب وایي چې دې څه بنه کې نه قبل پر ته شیطان ته ځان کمزور کې او کوم خبره غته د دماغ کې راځي ته به پټکه عمل کې نه کله به ته ګناهونه پریری دا لس خبرې زماره طرف نه یادې ساته کله چې دا خبرې په دې خبرو تعامل وکړو ان شاء الله ته به د ګناهونو نه کبیره ګناه ده
او که هغه صغیره ګناه ده ته به په حفاظت کې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی موږ د هر قسمه ګناه نه لري ساتي الله سبحانه وتعالی زموږ ګناهونه موږ ته وبخي او الله سبحانه وتعالی موږ ته هغه ژوند نصیب کړي چې به کې د رب العالمین بندگی